دا ښکاره کوم چې د چا محنت ضایع کېږي نه. شهنشاه بچې زمونږ د بوډاوالي سهاره خو ته یې چې تا الله کامیاب کړي نو زمونږ حوصلې به ځوانې شي. ښه وایه مخکې دې څه پروګرام دی؟ مخکې خو مې دا پروګرام دی یو چې ته را دغه شانتې مخامخ ناست دی او زه دې دیدن کوم. شهنشاه زه سیریس یم او ته ګپ لګې. دا ګپ نه دی شمې، ستا د مینې لیونی یم دروغ نه دي، ستا د مینې لیونی یم دروغ نه دي، سپېرنی یم سپېرنی یم دروغ نه دي. شمې زه ستا پتنګ یم او پتنګ همیشه په شمه ځان سیزي. مجنون صاحب دا د عشق محبت خبرې په خپل ځای دي، خو زه نن دا تپوس کوم چې د بې حسي نه پستې بیا څه اراده ده؟ شمې د غریبو خلکو ارادې همیشه د نورو خلکو په رحم کرم دي. دا ناترسه معاشره زما په غربت پورې خندا کوي. شمې مخکې تعلیم جاري ساتل زما د بس کار نه دی. زه به ځانله چې د نوکري ګورم نوکري. زه ستا د جذبو قدر کوم او تا ته ښه پته ده چې په دې دور کې د دې تعلیم هېڅ حیثیت نشته. ته قابل یې مخکې تعلیم وکړه چې د ملک او د قوم خدمت وکړې. د پیسو انتظام به زه وکړم، دا کار ته په ما پرېږده. شمې زما د خوددارۍ امتحان مه اخله. زه غریب ضرور یم خو د سوال په ټوکرو باندې ژوند نه تېروم او بیا ته ما ډېر ښه پېژنې. ولې ته ما پردی ګڼې؟ ته خو زما د زړه شهنشاه یې. زه ستا یم او ته زما یې او زما ټولې پیسې هم ستا دي. همدغه خو وجه ده چې زه چپ پاتې شوم. که دا خبره ماته بل چا کړې وې نو په دې سوک به ماته دا خوله ورانه کړې وه. ته خفه شوې؟ خفه کېږه مه زړګیه. ایم سوري.
यस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। की नहीं ډېره مهرباني सर। जी ستاسو څه خدمت؟ چې په اخبار کې مې لوستلي وو چې ستاسو هلته یو سړي خالي دی. تاسو صحیح لوستلي وو، خو جی ستاسو قابلیت څه دی؟ ما په فرست ډیویژن کې بیسې کړې ده. د بار چې پړاسي چې نسته دا تاسو ولیدو، هغه هم ستاسو مره تعلیم یافته دی، خو یوازې په تعلیم کار نه کېږي. څه مطلب سر؟ زه پوه نه شوم. مطلب دا چې تعلیم سره سره د نقدو هم ضرورت دي. خو سر زه په خپل قابلیت نوکري غواړم. ما سره د پیسو هېڅ درک نه لري. بغیر پیسو نه نوکري مې لرېدل خو ډېره ګرانه خبره ده. ته تللی شې ځوانه. ډېره ښه ده جي. که په تعلیم او قابلیت څوک نوکران کېدی بیا خو به هر سړی نوکر و. هلکه عمره لیونی نه ښکاري، د سهار نه ورک دی. دلاور خانه لیونی سړی دی، چېرته به ګرځي؟ زموږ سره هم په دیره کې هغه کسان دي چې نه په ځان دي او نه په جهان دي. چېرته به ګرځي؟ هغه دی راورسېدو. سلام علیکم خانانو. وعلیکم السلام لیونیه کېنه. هلکه لیونیه چېرته ورک وې؟ کشر خان بل مې جمع کو. زمونږ پلار هماسې مصیبت دی، هر کار په مونږ باندې کوي. پرېږده دا فضول خبرې، دا کار دې چل وکړو. دلاور خان هغه کار لا څه کې چې د بل نه دې خبر کړم. شهنشاه مې ولیدو په کالج کې چې اول نمبر راغلی و، نوکرۍ پسې در په در ګرځي او تش لاس راغی. دا نوکري موندل څه اسان کار خو نه دی چې هر چاته به میلاویږي. دې دپاره زمونږ په شان د خانانو سپارش پکار وي. ویل په خپلې ډیګرۍ باندې ډېر زیات نازېدو. پرېږده چې د ډیګرۍ د کاغذونو د ځان سره ګرځئ. زمونږ د کشر خان لاس د چا په سر نه وي، همدغه شان به دې کېخوري. بلکل پرېږده چې ډګرې وایي. دا شمل ته سره راغلی وه. بچی دا خو ماله راځي او ډېره ښه جینۍ ده. رښتیا مورې ستا خوښه ده؟ بچی زما خوښه ده، خو چېرته هغو او چېرته مونږه د ځمکې او د اسمان فرق دی. زه ځم چې تا له چای راوړم. چاره ګلابه ټول عمر به د ګلونو په دې محفل کې تیرې او که موږ له هم څه ټایم راکې. خان
زما په ژوند کې خو بغیر د دې ګلونو نه او ستاسو نه نور هېڅوک نشته. بیا زه خو هر وخت تاسو ته لاس په نام ولاړ یم. زه کښېنه. تاسو حکم کوئ خان. ګلابه تا ته ښه پته ده چې د شمې مور ټولې ذمهوارۍ زما په اوږو باندې اچوي. نن زه یو درنه فیصله کوم که د شمې مور ژوندی وې نو ډېره به اسانه وه، خو په دې ګرانه فیصله کې به ته زما مدد کړي. هغه څنګه خان؟ زه پوه نه شوم. ګلابه شمې 14 پاس کړو، هغه خو وایي چې زه مخکې نور تعلیم وکړم، خو زه یم چې زر تر زره واده شي چې دا پیټې مې له سره سپک شي. خان